د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ ناسته کې د ایران دایمي استازي پر ایران د امریکا بریدونو ته په اشارې ویلي تهران د نړیوالو قوانینو مطابق له ځانه دفاع خپل مشروع حق ګڼي. ایراني چارواکو ګواښ کړی چې د امریکا برید ته به سخت ځواب ورکړي. پر ایران د امریکا برید پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي او دا یې د نړیوالو قوانینو خلاف بللی. سلامونه، وخت مو په خیر. دا د نن خبره د نن شپې په نن خبره کې به پر همدې موضوع بحث کوو له خپل ډېر قدرمن میلمه ښاغلي عزیز مارج پخواني ډیپلومات سره. مارج صاحب ښه راغلاست د نن شپې د نن خبرې ته. په پیل کې دا راته ووایاست چې ستاسو په باور امریکا پر ایران د کوم تعریف له مخې برید کړی ستاسو په نظر؟ مننه. زه لومړی تاسو تخنیکي همکارانو ته قدرمن لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ښه راغلاست. تر اوسه پورې خو د شکره شواهد او اسناد موجود نه دي چې ایران امریکا مستقیما په ایران باندې برید کړی. داسې کومه پېښه خو نه ده سوې. تر اوسه اسرائیل ځان ته مستقل خپلواک هېواد وایي. جګړه دغه ځایه پیل شوې ده او د ایران او د اسرائیل ذاتي خپل مشکل د اصول له مخې. داسې د پردې شاته غربي نړۍ و امریکا له اسرائیل نه ملاتړ کوي، خامخا روسیه او چین او شرقي بلاک له ایران هم ملاتړ کوي. دا اوس زیاتره جهازونه الوتکې او مثلا خپله F-35 د روسیې ورکړي ایران ته. دا که پلورلي دي او که اخیستي دي او یا مثلا S-500 او 400 هم دا توغندي یا بالستیکي خپله د ایران جوړ نه دي. نو بنا دا جګړه د دوام لري. داسې بیا نو اصول د نړۍ په جګړه کې څه دي هغه ټول په کنوانسیون د 1940 کال او دغه پروتوکول 1901 کال جرایم جنګي او جرایم د جنګ او د مسایل ټول پکې واضح او صراحت لري. همداسې څنګه چې ډیپلوماټیک اصول د 1960 او 1930 کال د شیکاګو د ویانا او دي هغوی کې هم دا مسایل صراحت لري. که راسو د بشر حقوق کال تر نه لامل د خود بشر 1970 کال سته. نو دې کې بیا نور تنها استثنا نه ویل کېږي چې اسرائیل ملامت ده او که دی ملامت ده. یو خو بیا عاطفي خبرې دي، د من ګاونډیتوب خبرې دي، یا بیا مذهبي خبرې دي چې څوک له چا نه ملاتړ کوي په کومه عقیده په کوم فکر، یا بیا د نړیوالو اصول دي. دغه بیا جدا مسله ده کې بیا نقص مشخص معلوم ده چې څوک نقص کوي. مثلا موږ اسرائیل ته وایو چې تا مداخله وکړه، تا تیری دې وکړه، کله دې ووژل، کله دې وران کړه. همدغه کار ایرانیانو په اسرائیل باندې 2 برابره کړی. هغوی هم اسناد لري، مثلا کامرې دي، کره شواهد لري چې دوی په روغتون باندې معامله کړې ده، په ملکي ځایونو معامله کړې ده، ملکي کورونه وران کړي دي. په ټوله کې جګړه د جګړه دوام لري. دا جګړه داسې نه ده چې یو څو ورځې دپاره جګړه ده، یا د لښکر جګړه ده، لښکر مات شي، یا د تورې ده یو خوا یې وګټي. نن سبا دا ډېرې سترې د نړۍ د سترې د ټکنالوژي جګړه ده. دې کې برد و باخت ډېر په سختۍ سره معلومیږي. دا نو دوام کوي چې څنګه د جګړه نن سبا په دنیا کې د ګټو ګټې لپاره جګړه کوي. ګټې لاسته راځي، بیا نو وروسته به دوی سره کیني چې څه کوي. هغه د عمومي جګړه د ایران او د اسرائیل جګړې دې شاته. بلې مارج صاحب محترم، تاسو وایاست دا جګړه به دوام کوي او په پیل کې مو ویل چې امریکا تر اوسه مستقیما ځان نه دی ښکیل کړی دې جګړې کې. که چېرته ځان ښکیل کړي د دې جګړې زور په سیمه او نړۍ به یې تاثیر څه وي؟ ګوره که چیرې خامخا د هغه ښکیل سي اول خو به احتیاط وکړي، ځکه هلته تنګي هرمز نه هېرېږي. که هغه بنده سي ګرچې ایران ته هم هغه تاوان کوي، خو هغوی د اروپا ته او امریکا ته تاوان ډېر کوي، ځکه هلته 600 شاوخوا بېړۍ ته یوه ورځ کې ځي او راځي. دا کمه ساده خبر نه ده. د هغوی روان درېږي. او دا همداسې په خلیج او په دې ژبو کې د امریکا بېړۍ او مثلا مهمات او سلا او د الوتکې دا شیان شته، یا هېرېږي چې دا بمبار نه کړي. اما تدابیر نیسي، تدابیر نیسي د هغه لپاره د حل لاره پیدا کوي. بیا وروسته که چیرې سخته راسي بیا حمله کوي، جګړه بیا وسې کېږي. روسیه په دې پوهېږي که ایران د ما او لومړی کمربند ده، که دا له منځه لاړه، بل کمربند مرکزي اسیا ده. که مرکزي اسیا ته راورسېدله خو مسکو خطر کې ده، او که راونه رسېږي تهدید لاندې ده، نو دوی مادي پوهېږي هغه به خامخا بیا ملاتړ کوي. او د سیمې هېوادو باندې موقتا یو ډېر کم وخت هغه څه تجارتي او سوداګري اړیکه له ایران سره لري، راکړه واکړه لري، یا د نفت قراردادونه لري، او څو وخته به تاثیرات پرې وکړي. اما عمومي یې نه کوي، ځکه نن سبا نړۍ کې هر هېواد په خپل مټ ولاړ دی.
هر هېواد ځانته تدابیر لري. هغه مسایل نشته چې جګړه به بل هېواد ته ځي، له بلې خوا به لښکر راځي یا روانېږي یا دا به کېږي. خلک به له امنیتي لحاظه هېڅ ونه داسي په ګډون د افغانستان. نن سبا که موږ حقیقت ته ووایو، افغانستان په خپله پښو ولاړ هېواد ده. خپلې اوبه، خپل زراعت، خپل تولید نه استفاده کوي. دا 4 کاله ثابته شوله چې بدون د نړیوالو مرستو نه خپله بزګر همدا اوس میوه په افغانستان کې ارزانه ده، همدا اوس غوښه افغانستان کې د څارویو ارزان. ولې چې کله تولید بخره غواړم صادرات او واردات کم سي، خلک مجبوریږي چې وای احتیاج مادر ایجاد است. بیا دوی یو شی تولیدوي، خپله په پښو کراکرات دریږي. ځواک ته دا مو ورکوي. بیا افغانستان خو له مرکزي اسیا هېوادو سره، چین سره، پاکستان سره خو سوداګري اړیکې لري. له هند سره که چابهار بندېږي، هلته موږ چابهار نه ډېر استفاده نه ده کړې، برعکس د هوایي دهلیز نه استفاده ډېره شوې. بیا اوس خو د ریل پټلۍ، اورګاډي هم شته، له چین نه مستقیم تاجران، سوداګر توکې وړي او توکې راوړي. موږ ته مشکل نشته، برعکس موږ ته ډېره فایده رسوي. یو د جګړې لحاظه د ایران سړی حقیقت باید ووایي، حماسي و. دا نن سبا ګورې ایرانیان وایي چې انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. دا 50 کاله ولې موږ کافران اوس مسلمانان شولو. یا مثلا وایي الحق القریب سم علی البعید همسایه و. دا موږ یې ته همسایه نه وو، ته نه د موږ ګاونډ یې. 50 کاله په افغانستان کې مداخله کړې ده، کاشګانه یې جوړ کړې، که په سروی میخونه ولیدې، که د خویندو تې یې پرې کړي دي، که همدغسې په اوله دوره د طالبانو کې خو جمالدین ته و، نه پوهېږم انقلاب ته وایي، 2 غبرګ الوتکې مهمات تلل له مشهد غربي میدانه، شرقي میدانه. بیا وروسته تر جمهوریت په وخت کې وسلې راتللې په نیمروز و فراه په دې ځای کې ګیر شولې. دوی همیشه مداخله کړې، دښمن ده. دښمن چې څومره ضعیفېږي، هغه د بل چا په ګټه ده. او که چېرې لاره بندېږي، دغه توکي چې خلاف د سټنډرډ یې رانهشي، موږ خپله کولی شو تولید وکړو. موږ خپله همدا خپل زراعت نه خلک بزګرو دې ته مجبورېږي، او همدا کار شوی ده په 4 کالو کې. ګوره ابادي شته، تولیدات شته، وړې وړې کارخانې ورځ په ورځ زیاته شوي جوړېږي. نن دغه د برېښنا مشکل هم نشته، سولر سیستم نه استفاده کوي. نو بنا د افغانستان خلک دې مطمئن اوسي، سیاسي او امنیتي لحاظه موږ ته ګټه ده، او اقتصادي لحاظه موږ نور هم رشد کوو. د چین امپراتور یو وخت 10 کاله دیوال بند کړي، خلک نه پرېښوده چې ویڅ یې راوړي، همدا چې رشد یې وکړ، یعنې پرمختګ یې وکړ. نو راسو آذربایجان ته او ترکیې و، دې ته هغوی خپل تدابیر لري، عراق خپله تدابیر لري. د خلیج هېوادونو و، جګړه به په خلیج کې یا مثلا په منځنۍ اسیا کې دې ځای کې مشکلات دي، ځکه بیا بمبارد کېږي. ایران به هم بمبارد کوي، او اسرائیل او امریکا او دوی به بمبارد کوي. هلته بیا نو مشکلات دي. خو په ټوله کې زه وایم دا جګړه اوس پیل شوې، د دې انجام ساتنه دا له اوکراین جګړې سره تړاو لري، د غزې له جګړې سره تړاو لري، د یمن کې د حوثیانو جګړې سره تړاو لري، په سوریې سره تړاو لري. ترکیې سره ایران له پخوا نه د ترکیې عثماني او د صفویانو وخت مشکلات لري، تر اوسه لري. د کردانو پسه لري. عراقیان ته ناراضه دي، صدام حسین په وژلو چې په توطیه کې دوی مړ کړو، عراق یې بې ثباته کړ، مشکلات لري. نور دا واړه واړه هېوادونه مثلا لکه قطر، کویت، امارات متحده عربي، دوی مشکلات لري، او سعودي د مشکلات معلوم دي. او خپل مسلمانانو کې هم دوی مثلا ابوبکر صدیق په ښه نه یادوي، حضرت عمر په ښه نوم نه یادوي، حتی دغه قاتل ابولولو تلین دوی لمانځي، بیبي عایشه رحمت الله علیها ته بدې وایي، مارج صاحب تفرقه په اسلام کې جوړوي. دغه مسایل دي چې دوی یعنې ښه نه دي کړي، او څوک خوشحاله هم نه دي په سیمه کې. د همدې جګړې د ودرېدو لپاره مارج صاحب له کوم فورمول نه باید دواړې لوري استفاده وکړي چې جګړه ودرېږي ستاسو په نظر؟ ګوره یو خبره زه وکړم، ما خو هم کړې ده، جګړه کې خو د زبرځواکو هېوادو د سترو کورنیو ګټه وي. څومره چې وسله استعمالېږي، وسله څوک تولیدوي، انډسټري فیکټریانې خو دوی دي، دوی خپله وسله خرڅوي. که متحدین یې مصرفوي، دوی نه بیا اخلي. نوې وسله یې ازمېښتېږي، یعنې نور بیا په هغه مارکیټ پیدا کوي. که کلي کورونه ورانېږي، بیرته لوی لوی شرکتونه، کمپنۍ د ودانۍ د دوی دي، هغوی سره کانټراکټونه کوي، هغوی ورجوړوي. که قرضیه دوی مجبوره دي قرضیه واخله بانکونه د دوی دي، سود بیرته دوی ته ورځي. نفت و تیل و دا مصارف بیرته د دوی په لاس کې دي. که قلطي و قیمتي کېږي، نرخونه پورته کېږي، خو فابریکې او تولید هم د دوی ده، دوی ګټه کوي.
بیمه د دوی په لاس کې ده. مثلا ځنګل وراخلي او ځای وراخلي او کورونه وراخلي، دا چې بیمه کې بیمه ګرانېږي، پورته کېږي، بیه په لوړېږي، بېرته د دوی ګټه ده. بنان باید د جګړې د دوی په لاس کې، جګړې دوام د دوی په لاس کې، په ګټې پر بنیاد د جګړې ختمولو پاند د دوی په لاس کې. اوس راو د ایران جګړې ته. ایران جګړه اوس څه وي؟ هدف د دې جګړې که ما وخت یادوري وکړه، بله، ایران امریکا او غربي نړۍ ته سخت مشکلات په خلیج کې جوړ کړي وو، په دا ګلف جیسي کې جوړ کړي وو، په اوپک کې جوړ کړي وو. د اوپک خلاف قانون دوی دغه عاید او دغه ګاز او تیل دا دوی وړله قاچاق کول، همدغه تنګي د هرمز دوه ګلسۍ دي. په سوریه کې مشکل دوی جوړ کړی وو، په غزه کې دا اوس فعلا دوی مشکل جوړ کړو، اسماعیل هانه او دا کسان چې دوی په ملک مړه سوله. په اوسیانو کې مشکل په یمن کې دوی جوړ کړی ده، په حزب الله لبنان کې جوړ کړی وو، سعودي ته جوړ کړی ده. ما وخت یادوري وکړه پاکستان بلوچستان منځ کې دغه اوس ګوره د فاطمون زینبون یا افغانستان جوړ کړی او پاکستان جوړ کړی. ولې جوړی؟ هغه د ترکیې سره کردانو کې مشکل لري، یعنې په ټوله کې یو مشکل و. اوس غواړي چې یا به رژیم بدلوي، دا رژیم بدلیږي ځکه پخوا غرب چې خمیني له فرانسې راوستل، دوی فکر کاوه چې دوی به بل حالت یا تعامل ته به غاړه ږدي و، مثلا په تفاهم به مخته ځي. خو دوی دیکتاتوري پیل کړه، خلک یې ځان سره عادي کړل، ځکه دوی اپوزیسیون چې و، مثلا هغه حزب توده خو مخکې له منځه لاړل. دا مجاهدین خلکو ته ویل مسعود رجوي دا عراق کې وتښتېدل، له هغه چې ډېر ښه رهبري کوله. یو تعدیل د اخوانیانو ته و، د اخوندانو ته بخښنه غواړم، د ایران هلته په کمپ اشرف کې اوسېده. صدام حسین او مثلا سعودي او څه کومک سره کاوه، دوی ډېر ډارېدل. مارم کله چې امریکا عراق ته راغله، مسعود رجوي مړ کړه، کمپ یې له منځه، مریم رجوي د کډه یا ښځه لاړه فرانسې ته، فرانسې هم راوشړله، اوس البانیا کې ده. د هغه له وجې نه و داسې اپوزیسیون نشته چې تهدید د حکومت ته موجود دي یا حکومت بې ثباته کړي، خلک راوپاروي. نو اوس بنان یا به دوی د زو له لارې نه غاړه ږدي، غاړه به ږدي تعامل ته، هغه شرایط چې امریکا ورته ورکوي دا به مني. او یا نو دومره ضعیفوي چې دا به نور داسې په سادګۍ په پښو ونه درېږي. او ایران داسې نه ده چې دومره چې دوی تبلیغات کوي، لافې وایي چې خودکفایي و چې فلان پاکستاني. بلې مارج صاحب، د ایران، اسرائیل او امریکا په جګړه کې د روسیې، چین او شمالي کوریا ښکیلتوب وینئ ستاسو په نظر؟ ښکیل به سي؟ بالکل دا په هیڅ صورت باندې امکان لري مسکو یا روسیه بې تفاوته کینی. هغه په دې چې هغه په دې پیږي چې اوله جبهه یا اول کمربند ایران ده. که ایران مات څه، مرکزي اسیا تعدیل لاندې ده. که مرکزي اسیا ته راغله، بیا نو مسکو تعدیل لاندې، مسکو امنیت بیا خرابېدل، مشکلات دي. هر هېواد زبرځواک هېواد څو کمربنده، څو نیابتي جګړې لري، جګړه خپل هېواد ته نه راوړي، خپلې خاورې ته نه راوړي هېڅ وخت. لکه موږ چې د احمدشاه بابا ستر بابا امپراتور په وخت کې همدغسې وضعیت درلود چې هغه هم د افغانستان سترې انا، زرغونه انا ورته وویله چې زوی جګړه خپلې خاورې ته مه راوړه. زموږ د جنګ جګړه به په یا به ډیلي کې وه، یا به سینګیان کې وه، یا به ماورا نهر خواته وه، یا به دې خواته په مروه کې، یا به په کرمانو مشهد ته نه راتلله، په سیستان ته جګړه نه راتلله، ډېر لرې ځایو کې به وه. د هغه وخت کې موږ قوت کې ډېر زیات وو. اوس هم دا هېوادونه جګړه بل چېرته خپله ایران نه وکړه چې جګړه خپلې د خاورې ته راشي. ګور نیابتي جګړې کولې، په سوریه کې داسې دخل و، دا وخت ما نومونه واخیستل. نو روسیه او دوی په دې پیږي جګړې معلوم. اوس ګوره اوکراین سره روسیه جګړه کوي. د اوکراین یو توغندی د مسکو د روسیې خاورې ته نسي تللی نه ځي، هغه سرې کرښې دي. که چېرې هلته لاړ، یو ځل ګوره ولګېده چې پوتین څومره ده، زیلنسکي راونیوه او کیف ورته څه رقم وویشته او بیا اخطار ورکړه چې اوس تا قصر ولم. او بیا دې لکه اسرائیل چې په پالان کې ځینې افسران یا ساینتستان د ایران ووژله، دغه رقم اخطار ورکړه، بیا یې راوستل. نو بنان دوی دنه ایري که بیا چېرې ایران جبهه د دوی نیابتي جبهه ده، که ناکامه سوله یا مرکزي اسیا تعین لاندې. چین بیا مجبوره ده د روسیې دپاره، که چین خپل اقتصادي سیاست لري، یا په دې پیږي که زه ونښتلم د خلکو سره، بیا په ما توکي بندېږي. او هغه له دې ډارېږي که بیا دا ستر زبرځواک هېوادونه یا کورنۍ خپلې کمپنۍ له ما نه ویسي، بیا نو خامخا دلته بیا لوی مشکل یا پانګونه که په چین کې ونه کړي. چین خو چې آباده په دې لویو کمپنیو باندې آباده،
توکي دي مثلا افریقا هم ډېر ځي، له نورو هېوادونو هم ځي، له روسیې نه هم ځي، پر عربو سره هم تعاملات لري. نو بنا بیا هغه په بند سوله، بیا هغه نو بل اقتصاد بیا نه لري، بل لا نه لري، نفوس هم ډېر زیات ده. نو هغه ناچار ده ځکه دغه سخالین 1 سخالین 2 بغیر ناستي 1 ناستي 2 نه د روسیې زیاتره نفت همدا اوس چین خواته روان دي. اما چې ځي جاپان ته مثلا یا تایلند دې ژوی ته بیا بیړیو کې بارېږي یا مستقیم چین ته پایپلاین نه تېر شوي. نو هغه لپاره بیا هغه مجبور است دا اتحاد وساتي ځکه دوی له خپل نظم وروستی کې ډارېږي او ایران هم په دې باندې پوهېږي. نو بنا که امریکا اوس مداخله نه کوي، داسې ترامپ وایي 2 هفتې وخت غواړم، 2 هفتې او دا او دا، اصلا د پردې شاته دواړه په جنګ کې دي، جګړه کې دي. په دې باندې ټول سیاسون خلک پوهېږي. مستقیم د اصول د نړیوالو ظاهرا د هغه له وجې نه دوی نه ځان نه غواړي چې په دې کې ننوځي. نو بنا دې باندې ایران پوهېږي، ایران به خامخا اوس ګوري چې څه وکړي. فلحال خو حالت داسې ده چې ایران ته یې وخت ورکړی ده چې ښه حملې یرغلونه وکړي، تر هغه چې دا هغه اصول چې ما یاد کړله، که کنوانسیون د ویانا ده، که نور کنوانسیونونه دي د جرایم جنګي دي، که حقوق بشر دي، که ډیپلوماتیک دي، که منشور د ملل متحد ده، چې دا یې نقص وکړي، ناقص وي، چې هغوی ځان ته ورته شواهد و اسناد پیدا کړي. بال هغه نه بیا راځي لکه دا نن شورای امنیت چې غونډه ده، دلته په دې مسایلو مقدماتي بحث کېږي. ګرچې دا دې اجنډا د افغانستان هم ده، خو په هغه موږ باور په دې نه کوو چې د امارت اسلامي د افغانستان استازی سیالته نه وي او بله خواته واقعي د افغانانو استازی نه وي له دین افغانستان نه. زه ګمان نه کوم دا فایده وکړي کومه ګټه نه ده. او بل راپور هم چې دوی ورکوي معمولا راپور مخالفینو اخلي، کلیو بانډو ته نه ځي. دا اجنډا هم ستا امیدواري مارج صاحب همدې ته راځو. په سیمه کې د روان بحران د ودرېدو لپاره، د روان بد حالات د کابو کولو لپاره خپله ملګري ملتونو چې تاسو ورته اشاره وکړه څومره رول لري یا رول درلودلی شي؟ ملګرو ملتونو سازمان دا یو حقیقت خبره ده چې ملګرو ملتونو سازمان یو اعتبارا جهاني سازمان ده، نړیوال سازمان ده. د خلکو سترګې ورته ډېرې دي، اصول ټول مکمل لري، شوراګانې دي، حکومت منشور ده، که هر څه ده، بودیجه او هر څه لري. اما متاسفانه هغه چې موږ وایو چې دا بودیجه لري، دغه بودیجه یې زبرځواک هېوادونه ورکوي. دا وجه ده چې هغوی هدایت هم ورکوي، هغوی پې اثر هم لري. دغه سبا که مثلا زبرځواک هېواد ونه غواړي، انتوني ګوترش د رئیس نه ده. نو دې وجې نه موږ نسو ورته ویلی دا استقلالیت لري یا حاکمه ده. په 50 کاله تنها د افغانستان جګړه او د سیمې حالات چې موږ وڅېړو، همیشه دلته توریزم په نوم، د ناقص د حقوق بشر په نوم، د بل په نوم، د بل په نوم غربي نړۍ راغلې دا کار یې کړی ده. آیا ملګرو ملتونو سازمان کوم غږ پورته کړی ده؟ مثال دا نور تنو د تنها خپل افغانستان ته راغلل، دا دومره بېګناه کسان ته تا ووژلی، دا کلي بانډونه دې بمبار کړل، او هلته یو ټک هم نه و. موږ خو د کلي خلک یو، د بانډو خلک یو، موږ خو بیا په دې باندې خبر یو. زه د میدان وردګ یم، د میدان د کلي نه بلس نه خبر یم، هر ورځ اړیکه ده. نو تا هغه څیزونه چې ویشتل خو موږ پوهېدو چې هلته خو ملکي کسان وو، خو نه طالب و، نه تورست و، نه داعش و، نه القاعده، هېڅ څوک نه و، نه کمونیست و هلته، نه جمهوریتي و هلته. نو ولې دې ویشتل؟ دې کې چا پوښتنه ملل متحد هغه وخت پوښتنه وکړه، همدغسې و. تاسې فکر وکړئ جنوب نشان جنوب غرب افغانستان هر ورځ د بمبار لاندې و، په کورو ننوتل، په خلکو به خلاف دی، شریعت خلاف دی، عنعناتو خلاف دی، هر څه. خو دا کار دوی کړی. دوی ته چا وویل تا ول دا کار وکړه؟ هغه چې که حیثیت دی ملل متحدو د نړیوالو اصول له منځه لاړ، خلک نور اعتبار په دې باندې نه کوي. بېګناه کسان یې ولېږل ګوانتنامو ته، هر یو راځي وایي زه طالب هم نه یم، خپله وایي زه نه طالب یم نه کوم په ډله کې یم. 18 کاله د نفس سپین ځوان دی بوته بوډا دی مې راویسته. ولې دا کارونه خو صحیح تاوان هم نشته و. زندانونه د بېګناه خلکو ډک کړي وو، کلي بانډونه د بېګناه خلک څاروي یې ویشتلي، غواګانې ویشتلي دي، ملکې همسې او رمه راوړي د سنت یو دوه دانې. نو ته نو دا کارونه ستا کړي دي، نو ته چېرته دا معنا یې دا ده چې نن سبا که دا شیخي او باڼه ورته. مارج صاحب ډېره زیاته مننه کوم، وخت ډېر کم دی. د همدې جګړې چې د ایران او اسرایلو ترمنځ روانه ده پایله به څه وي او څه به پیښیږي؟ په لنډو کې خپل نظر شریکوي، نور به مخشه کوو. چې ایران یا تعامل ته کښېنني او بیا د دوی شرایط ونه مني، دا جګړه دوام کوي، کال که دوام نه کوي، میاشت دوام کوي، او بالاخره ایران ډېر ضعیفوي. دغه پروګرام ده، دا برنامه ده. روسیه د فتن له ایران هغسې توقع کېږي
ملاتړ نشي کولی ځکه په اوکراین کې په جګړه کې عملاً چین خو اقتصادي سیاست لري صحیح ده پردې شاته به دوی مرستې کوي اما دا جګړه ایران ته ډېر ضرر لري که ایرانیان هوښیار زر تر زره باید خپل مسیر بدل کړي او کلی شاهزاده پهلوي تیار ورته کېنولی ده خلک د ایران هم د اخوندي نظام نه خوشحاله نه دي ډېر زر به تغییر راولي او انقلاب غوندې حالت به راسي منتها دومره ده چې که جګړه دوام کړي ایران ضعیفېږي اوس هم ډېر تاوان کړی اسرائیل ډېر ساده ده د دنیا ستر شتمنۍ کورنۍ دي په شپږو میاشتو کې اسرائیل بېرته آبادوي اما ایران د آبادولو کار بیا لږ ځنډنی کېږي سخته کېږي او که امریکا چیرې ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز ماریچ پخوانی ډیپلومات چې تر دا وخته مو زموږ سره ملتیا کوله درنو لیدونکو ستاسو څخه هم نړۍ مننه کومه دا وه د نن شپې د نن خبره تر بیا ښه وخت ښې چارې ولرئ